د ځوانانو راډیو فرسال جام سیالۍ دا ځل د تخار په کوربتوب ترسره شوې. د ځوانانو راډیو فرسال جام سیالۍ د زمري میاشتې په 5مه نیټه د تخار مرکز په تلاکان کې پیل شوې وې چې د بغلان ولایت اړوند د بغلان عامې روغتیا لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د ځوانانو راډیو د فوټسال جام سیالۍ له کابل، غزني او ننګرهار زونونو وروسته دا ځل د شمال شرق زون اړوند تخار په کوربتوب د تخار، کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو د لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. یا د سیالۍ چې د زمري میاشتې په 5مه نیټه د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې ترسره شوې، د بغلان ولایت د اړوندې د بغلان عامې روغتیا لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. سطح بازی خوب بود. 4 تیمی که بود در 4 برتر بود، تیما بهترین بود دیگه. خوشبختانه که تیم بغلان رق ریختن، زحمت کشید، قهرمان شد و تیم تخار نه قهرمان. این خوب گپ خوب است که همیشه برگزار شوند. خدا کنه که سال 2 بار برگزار شوند. ما از کل سکتور خصوصی خواهش داریم که برای ما چنین برنامه را آماده کنن و دیگه ما از این برخوردار شویم. د فوټسال جام سیالیو مسؤل امید یوسفزی وایي له دې سیالیو موخه په هیواد کې د فوټسال لوبې وده، د ځوانانو ترمنځ یووالی، د ځوانو وړتیاو موندل او دوی په سمه لاره بوختول دي. بدون شک نه تنها این پروسه به می ولایت ختم میشه، بلکه قرار است که ما رقابت ها را در 34 ولایت افغانستان که در قالب 8 زون است برگزار کنیم. نوبت بعد بخیر از ولایت بلخ است یا زون بلخ است که در اونجا هم ولایت های فوتسال دوست حضور دارند و برای کسب عنوان قهرمانی انشالله که با هم رقابت خواهد کرد. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د بغلان ولایت اړوندې عامې روغتیا لوبډلې او د کندوز ولایت اړوندې لوبډلې ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې د بغلان ولایت اړوندې عامې روغتیا لوبډلې 2 د 6 په وړاندې د کندوز ولایت اړوندې لوبډلې ته ماتې ورکړه. ورپسې په 2مه لوبه کې د تخار ولایت اړوندې امید تخار او د بدخشان ولایت منتخبې لوبډلې ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې امید تخار لوبډلې د بدخشان منتخبې لوبډلې ته 2 د 4 په وړاندې په ماتې ورکولو سره په لوبې ته لار ومونده. د یادو سیالیو پایلو به د امید تخار او د بغلان ولایت عامې روغتیا لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې پکې د بغلان لوبډلې د امید تخار لوبډلې ته د پنالتیانو د وهلو په لړ کې ماته ورکړه او د شمال شرق زون اتلولي یې وګټله. این مسابقات برای رشد جوانان خیلی مفید است و ما همیشه از همکاران ورزش خواهشمند هستیم تا برای رشد بازیکنان فوتسال و فوتبال همچنین برنامه‌های مفید را ارائه کند تا بازیکنان باشد بیشتر از این به سطح ملی و بین المللی در میادین کشور افتخار بیافرینیم. دیگه واقعیت یک ورزش دوستی همبستگی دیگه ولایت همجوار هستیم. ما دائم در تخار آمدیم، بازی کردیم، فوتبال کردیم. دیگه از شما خوش هستیم، بازیکنای خوب شناختیم و خوب درخشیدیم. دیگه چانس با ما یاری نکرد. سطح مسابقات بالا بود به خاطر از اینکه تمام ولایات مثلا کندوز، بدخشان، تخار منتخب کرده بودن. بدون شک بازیکنای فوق العاده تخار داره، کندوز داره، ستاره‌های خوب داره. اون هم زحمت کشیده بودن دیگه ما هم زحمت خدا کشیدیم، الحمدلله قهرمان شدیم. د بغلان عامې روغتیا لوبډلې په یادو سیالیو کې د اتلولۍ په ګټلو سره د ځوانانو راډیو د فوټسال جام 2م پړاو یا سوپر کپ سیالیو ته لاره پیدا کړه. په پام کې دا چې راتلونکې اونۍ د مزار شریف ولایت په کوربتوب د مزار، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب لوبډلو ترمنځ ورته سیالۍ ترسره شي.